استغفر الله. په قبر پس چې څوک خندا کوي نو هغوی هم دا انجامي. دا د انډیا څلور یوټیوبران دي او دغسې قبر ته ورکو شوي دي او په قبر کې ویډیو کړي نو الله په دوی باندې څنګه عذاب راوستلو، طوفانونه او ګلۍ او سیلاب. دا تاسو په ویډیو کې کتلی شئ. دا ویډیو زه تاسو سره شریکوم، خو ویډیو کتل هم لازمي دي او د ثواب په نیت کې باندې شیر کول هم لازمي دي، ځکه دې نه ټول مسلمانان عبرت والي. ډېر زیات د عبرت ویډیو ده. راځئ زه ویډیو طرف ته ویډیو تاسو سره پلی کوم او ویډیو وګورئ. دا نه پس بیا زه خپلې خبرې بیا کوم. ګورئ ښه دا کسان دي، ګورئ تاسو دې ته. دا اوس قبر ته ورکوزېږي، یعنې مسلمانۍ پسې لږ خندا کوي چې مسلمانو یعنې په مسلمانۍ په ګورئ ښه دا خنداګانې کوي. د دې نه لکه بره هم ویډیو شروع لاندې دې هم ویډیو شروع شي. دوی ځان لاندې د خوراک د هر څه بندوبست یې کړی دی. سلامونه یې وکړل روان شو. بس قبر ورسې بند شو. ښه ګورئ ورته ځان ته د هوا لپاره ځای پکې هم پرېښی دوی پکې اوس ګډېږي. ورته ګورئ په قبر کې دننه ګډېږي دوی. دا ورځ ده چې کله شپه راشي تاسو دې ته ګورئ ښه دا ورځ د کله شپه راشي که نه ماښامې ټیم شي. ګورئ ښه دا ویډیو ته شروع ده، پوره ویډیو کړي ده. یعنې دا یو الله له چیلنج ورکړی دی. ګورئ ښه دا شپه شوه، دې ته ګورئ ښه څنګه تیارې شوې او دغسې ګلۍ او طوفان او سیلاب دې دغه ته ګورئ ښه څنګه الله کم عذاب راوستو په قبر کې دننه. ښه دغسې دوی ډېر زیات زخمي شوي هم دي. نو چې کله بیا دې کسانو ته پته ولګي دا بل چې کوم کسان دي نو دوی پسې دا قبر بیا کولاو کړي. تاسو وګورئ څومره ناشنا قسم عذاب پرې راوستو الله. دوی یا بله کسان دي یا به دې دغه کې وڅاري نو دوی بیا لکه یعنې هغوی ته پته ولګي هغوی یې دغه کولاو کړي. بیا ګورئ تاسو ښه ګورئ دننه اوبه هم لاړلې او دا کسان دغسې یېرېږي. دا دوی اوبه هم دننه په هغه کې لاړې. لاندې ګورئ ښه ویډیو ثواب په نیت شیر کړئ، ځکه په دې کې ډېر زیات غټ عبرت پروت دی. ثواب په نیت خپل دوستانو سره شریکه کړئ. ګورئ ښه دا ویډیو زه تاسو ته لږ مخکې کوم ځکه دا دغسې تیارې دي او عذابونه پرې راځي. دا تاسو دا ویډیو لږ مخکې کوم. دوی اوس دا قبر کولاو شلي او دغسې بیا د هغې نه پس یا کوم کس چې تاسو ته ښکاري دوی دا هسپتال ته روان کړي، هسپتال ته یې بوځي. تاسو په دې سایډ باندې ښکاري هم او دغسې دوی ډېر زیات زخمي شوي دي. دا یې مشر دی، دا کوم کس چې په دې ویل چیر باندې ناست دی. نو داسې کول بالکل نه یې پکار. یعنې الله چې کوم دی لکه دوی وایي دوی خپل مړي زیږي او دوی وایي چې په قبر کې دننه څه نشته. نو الله دوی ته یو غټ عبرت وښودلو، په قبر کې دننه پرې عذاب راوسته. دوی د الله په کارونو کې ګوتې والي چې دا ضرور دي یا په قبر کې عذاب نشته دی، خو الله ورته وښودله. نو دوستانو دا ویډیو ثواب په نیت ډېر شیر کړئ، په ځکه په دې سره ایمان تازه کېږي او ډېر زیات عبرت پکې پروت دی. او سید جان افیشل چینل او پیج هم درسره لایک کړئ. داسې ویډیوګانو لپاره ډېر زیاته مننه. والله په امان.